نن 21 فروری 2023 دی ملکان ادبي او کلتوري جرګې د مورنو ژبو نړیواله په ورځ په مناسبت سره دغه غونډه رابللې ده. زمونږ همیشه دغه کوشش وي چې مورنۍ ژبه د زمونږ دفتري روزګاري او د کار کسب ژبه دی وګرځولې شي. نو په دغه حواله باندې مونږ هر کال راټولیږو او په هر میاشتنۍ غونډه مونږ دا ځل د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ سره منسوب کړه چې 21 فروری به وي ټول وطن کې په ټوله نړۍ کې دا ورځ مانځلی شي. نو مونږ هم دغه هڅه کوله دغه کوشش هم کوو چې مونږ د خپلې ژبې چې کم په مونږ باندې فرض دی نو دا مونږ ادا کول غواړو چې زمونږ دا پښتو ژبه دی زمونږ د سکولو د نصاب ژبه جوړ شي د روزګار ژبه دی جوړ شي او دفتري ژبه دی جوړ شي. مونږ خو یاسې هم روزمره د یو بل سره وایو خو که دغه وشي او زما ماشومانو ته زما بچو ته زما ورونو ته زما خویندو ته په مورنو ژبو کې دغه سبق وښودلی شي نو هغوی به ډېر په اسانتیا باندې خبر شي. نن ورځ بېکچه اهمیت لري. دا بیداري مونږ کې راغله دا بیدار مونږ شو دا کار مونږ په خپله وکړو که دا راله هم بین الملل وکړو. ژبه قام په ژبه باندې قام دی په دې باندې تاسو زمانه ډېر ښه پوهیږئ خو پښتون لا قام شوی نه دی. یو دای مني چې ټول انسانان دي په پښتنو کې چې کوم تقسیم دی کم نسلي تعصب دی دا زما خیال دی چې ما یو په امکانو کې لیدلی دی خو هغه زمونږ دپاره دی په خپلو کې نه لري. مونږ په خپلو کې څومره لرو. دې ځای لیکلي دي پښتو وایه دا مجبوري ده انګریزي نه راځي فارسي نه راځي عربي نه راځي اردو غلطه ده دا مجبوري ده. پښتو لولې څوک به لولي هغه که څه د لوستو ونه هغه نوې ملا دې پکې راوسته نو هغه د ښه په شرمونو شرموله او لولي به یې څوک چې وی لولي نو هغه به یې لیکي او چې څوک یې لیکلی شي هغه یې لوستی شي. د خپلې ژبې سره دا حل دی زمونږ لیک او لست دا زمونږ نه دی زده. واړه مزه د ژوندانه تلې ده له دې مالت نه چې هغه تلې ده. واړه مزه د ژوندانه تلې ده له دې مالت نه چې هغه تلې ده. له بېلتانه له تا وڅه خبر یې زما خو څه موصله تلې ده او خدای به زما کې دا دعا کومه ورپسې بیا مې نن جرګه تلې ده. خدای به زما کې دا دعا کوم ورپسې بیا مې نن جرګه تلې ده او شیخه کیسې مه کوه نه خبر شیخه د ټول عمر کیسه تلې ده. نن موضوع نه وه د غزل چا سترګې سرې راوړې ما جام غوښتو د ساقي ښکلې مې کدې راوړې او نه پرېښودم چا په حرم کې د واعظ د یرې نه پرېښودم چا په حرم کې د واعظ د یرې او محمود د زړه مې د سومناته دروازې راوړې او ما قایل کړی و جانان بې سجدو نږدې وه ما قایل کړی و جانان بې سجدو نږدې وه چا راپسې خلیله ستا جوړې کعبې راوړې زه دې پې وویستمه یاره د دنیا د ناستې لا راته وایې ما ګیلې وړې وړې راوړې. مونږ د بل د جنګ خشاک مونږ د بل د جنګ خشاک نه د ژوند شو نه د جواک مونږ د بل د جنګ خشاک نه د ژوند شو نه د جواک ترهاګر ښکارو هر چاته ترهاګر ښکارو هر چاته نه پلیت شو او نه پاک پټ واړه سره قتلیږو لاس په وینو یې کړه پاک. داسې پسته پسته خبرې کوه سادهګان ښه په اعتماد کې ساته جنگ د پښتون د کوره مه وباسه امن په خپل اسلام آباد کې ساته. ما ته که هر سحر سوای په پښتو کې وایا ساده فقیر یما پوهېږم د پښتو په ژبه او هغه قامونه به سرجګي په جهان کې نشي
هغه قامونه به سرجګي په جیان کې نشي فخر چې څوک کوي ملګرو د پردو په ژبه. ژبه د ابلاغ ذریعه ده، د تعلیم ذریعه ده. د پیرس کې یو کانفرنس شو او د هغې چې کوم ډیټا هغې کې پیش کړې شوه، نو د هغوی مطابق په دنیا کې 6,993 ژبې دي موجوده وخت کې. 6,993 ژبې دي. په دې کې 430 دا د لیکلو په حالت کې، په دې کې لیک لوست کېږي او په زمونږ په ملک کې په پاکستان کې د ژبو تعداد دی 2 او بیا زمونږ په خیبر پختونخوا کې ټول تعداد د ژبو ټول تعداد دی 26. بیا یونسکو په 1999 کې 21 فروری په نړیواله سویا د مورانو ژبو د ورځ په توګه د نمانځلو اعلان وکړو. نو اوس د ملګرو ملتونو د اعلان تر مخه هر کال 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورانو ژبو عالمي ورځ نمانځل کیږي. نور قامونه ډېر په ویاړ د مورانو ژبو ورځ نمانځي او د مورنۍ ژبې د ودې لپاره نوې لارې پرانیزي. خو د بده مرغه پښتو ژبه چې د زرګونو کالو اوږد تاریخ لري وخت په وخت د عالمي سازشونو ښکار شوې ده. د حسن علامې په گلورین کی پیدا کیږي، موجونه مې د مینې عباسین کی پیدا کیږي. د حسن علامې په گلورین کی پیدا کیږي. یو سو شیبې جانان پګران او باسم د خیالا، یو سو شیبې جانان پګران او باسم د خیالا. واپس می د زړګي په تاترین کی پیدا کیږي. ژوند د آزادۍ دپاره غږ کړه، یاد به د بچي تل د ابدال کړي او کامیابي به د خپو د لاندې زیر وي. کامیابي به د خپو د لاندې زیر وي، خوندي چې څوک وینا د خپل خوشحال کړي. راته سفر د کتابونو پروت دی، مهمه ده چې له اوربله وځم. راته سفر د کتابونو پروت دی، مهمه ده چې له اوربله وځم. او شعر دی بیا زه به زرغون شمه یو نوی تخم، زه به زرغون شمه یو نوی تخم، مهمه ده چې له غوبله وځم. او نوی کل چې پکې کم راغلی دی د دې ټولنې مشرانو ته د هغې لپاره تحصیل پیش کوم او د هغوی مننه کوم چې ځان سره ذخیره راواغست او دی کم ځکه چې د کم فصل او د کم زمیندار ذخیره نه وي، تخم نه وي، نو هغه ښه باغوان او ښه فصل ثابتولو والا نشي جوړېدی. نو په دغه د دوی مننه کوم چې ځان سره کشران شامل کړي زما نه پس کم از کم زه خو تقریبا چې اختیارمن لالې به کله د نشې نه وځي، چې اختیارمن لالې به کله د نشې نه وځي او که داسې حال وي نو وطن مو د نقشې نه وځي. چې اختیارمن لالې به کله د نشې نه وځي، که داسې حال وي نو وطن مو د نقشې نه وځي. بیا د وړو د لوبو سیس شي بیا ترې نه یریږي، بیا د وړو د لوبو سیس شي بیا ترې نه یریږي. چې د مچۍ نه ماکو جوړ شي د لشې نه وځي. او چې په شعور کې عمل علم نه وي شور پاتې شي، چې په شعور کې عمل علم نه وي شور پاتې شي. ګولۍ خبرې دې د ژبې د ماشې نه وځي. په احترام د خپلې ژبې ویني، ډېر لوی مقام د خپلې ژبې ویني، پاتې راتلې هغه د چا نه نشي چې پورته بام د خپلې ژبې ویني. دام کې د غیر ورانختلې نشي ځان چې غلام د خپلې ژبې ویني. د ژبپوهنې د اصولو د ژبپوهنې په تعریف کې دا دي چې هر 15 کیلومتر پس په لهجه بدلیږي.
نو چې ستا په بنیاد کې دا دي دا ته وایي دا انګریزیان هم وایي او دا مونږ هم وایو دا اردو والا هم وایي دا فارسی والا هم وایي او دا عربي او فرانسیسي والا هم وایي چې هر 15 کیلومتر پس لهجه بدلیږي دا ولې دا دغه لهجو سره مونږ بلد یو لکه څنګه چې تاسو وایي زه په خپله ژبه نور زمونږ دي وي هر څه په خپله ژبه او هر مارغه په خپل اواز پیژندل کېږي هر مارغه په خپل اواز پیژندل کېږي پیژندل کې پښتانه په خپل ګرانه نه ده چې پښتو به ترقي نه کوي خو چونکې مونږ کې په خپله ډېرې غلطۍ او ډېرې خامې دي په دې وجه باندې هغه حق پرستي مونږ نه کوو قام پرستی کوو نو په دې وجه دا زما د عقل مطابق دا مخکې نه ځي پښتانه خپل پښتنو والی دي که مغول دی که انګریز دی د انګریز نه خو ډوګیله مه کوه مونږ پښتنو کې هغه ورورولي نشته مونږ د خپل نسل نه سړی نشو ایستلی کم چې انګریز را باندې پلار او نیکه کړی دی که هغه د مولا په شکل کې دی که د پیر په شکل کې دی که هغه د خان او ملک په شکل کې دی نه مونږ د هغه لکې نیولې د ورپسې روان یو پښتانه به څنګه ترقي کوي وایه راته یاره په دې باندې به مونږ هم د دې خپلې ژبې سره د عقیدت او د محبت په دغه کې چې کم دی نو خپله حصه او خپله ونډه واچو بهرحال داسې ده چې ډېرې زیاتې د کار خبرې وشوې ډېرې زیاتې د تاریخ خبرې وشوې د تاریخ په حواله ډېرې ژورې خبرې وشوې او زه به دا ووایم چې مونږ به د خپل ژبې سره او د خپل کلتور سره په خپله باندې مخلص کیږو نو هله به مونږ د نورو نه بیا قدر غواړو که مونږ د ځان قدر په خپله ونه کړو د خپل قام قدر ونه کړو د خپلې ژبې قدر ونه کړو نو بیا به زمونږ د خلکو نه دا غوښتنه چې کومه ده دې کې به هیڅ درناوی نه او دغه عزت به مونږ په خپله ګټو